ولسمشر غني نن چرته وسی وویل او څه وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د نوي کال او پسرلي د هرکلي په مناسبت په ار کې یو نیالګی کېناوه او د زرغون او پرمختللي افغانستان لپاره دعا وکړه. جمهور رئیس وویل د خدای جل جلاله په حکم نن طبیعت بیرته ژوندی شوی او دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د هیواد په شنه کېدو کې برخه واخلي. د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه په تیر کې د افغانستان 90 سلنه ځنګلونه شنه وو، خو د جګړو او بدبختیو د دوام له وجې د دغه ځنګلونو ډیره برخه له منځه ولاړه. اوس زموږ دنده ده چې دغه ځنګلونه بیرته احیا او خپل هیواد شین کړو. جمهور رئیس غني د ډاکټر تیتسو ناکامورا کارنامو ته په اشاره وویل ډاکټر ناکامورا په افغانستان کې د ځنګلونو جوړولو نوې طریقه بنسټیزه کړه. افغان ملت باید د هغه کارنامې او طریقې تعقیب کړي. هغه زیاته کړه نوې طریقې چې د جاپانیانو له لوري تجربه شوي دي ښیي چې ځنګلونه په 2 کلونو کې شنه کیږي. ښه بیلګه د افغانستان په ختیځ کې ګمبیري دښته ده. د هیواد جمهور رئیس وویل د افغانستان حکومت د اوبو د مدیریت او مهارولو لپاره $3 میلیونه ځانګړي کړي او د اوبو د مدیریت 15 کلن پلان هم جوړ شوی دی. هغه زیاته کړه په هغه سیمو کې چې اوبه ذخیره کیږي شاوخوا سیمې باید شنې شي. د هیواد جمهور رئیس د کورونا وایرس خپرېدو ته په اشاره وویل د افغانستان تاریخ ښیي چې کله هم زموږ هیواد له کومې ستونزې سره مخ شوی ستونزه په یووالي او تدبیر حل شوې ده. کورونا وایرس یوه نړیواله فاجعه ده، خو موږ غښتلی ځواک لرو چې د دغه ځواک په انسجام سره کولی شو د کورونا وایرس فاجعه مهار کړو. جمهور رئیس غني د هیواد علما کرامو ته په خطاب کې وویل په دې حساس وضعیت کې د هیواد علما باید د خلکو رهبري پر غاړه واخلي او خلک د هم له علما کرامو سره ودرېږي. هغه زیاته کړه د خدای جل جلاله حکم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده په هر ځای کې چې وبا راشي باید هلته جدي تدابیر ونیول شي او هیڅ څوک د بل څوک په خطر کې نه اچوي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.